السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو د واتس اپ لپاره یو ډیر خوندور لاکر در وښیم. که چیرې تاسو دغه لاک خپل واتس اپ ته ولګوئ نو بیا هر څوک له تاسو ستاسو موبایل واخلي او ستاسو موبایل کې واتس اپ خلاص کړي نو دته په واتس اپ دا رقم راړوي لکه ستاسو په موبایل کې واتس اپ خراب شوی وي. بیا ګورئ په هر میسج باندې کلیک وکړئ نو دته به شی نه راوړي. د ګوره لاندې ورته لیکلي دی ایرر ریډینګ میسج، یعنی دته په واتس اپ دا رقم راړوي لکه ستاسو په موبایل کې واتس اپ خراب شوی وي. نو دایس په ارز باندې کلیک وکړئ دته واتس اپ نه راوړي. دغه رقم بیا کله تاسو خپل واتس اپ خلاصوئ نو سمپل به تاسو په دغه میسج باندې درې واره کلیک وکړئ. تاسو به د کوډ ځای راځي، تاسو کوم کوډ لګولی وي هغه کوډ به تاسو کې ووایي نو تاسو ته به بیا واتس اپ خلاصیږي. ډیر خوندور پټ لاکر ده د واتس اپ لپاره. که چیرې تاسو خپل واتس اپ ته دغه لاکر لګول غواړئ نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د موږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستان دل پر به تاسو اولار په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن نوم د واتس لاک. دغه اپلیکیشن په پلی سٹور کې نشته او دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اولار دغه اپلیکیشن خلاص کړئ لاندې سټارټ بټن ده، په سټارټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ به اوس تاسو پاسورډ ورکړئ، کوډ به ورکړئ. نو هر کوډ چې مې ورکوئ تاسو به هغه کوډ ورکړئ. ما 1 2 3 4 ورکړئ. دا دوی میخانې کې به هم تاسو هغه کوډ ورکړئ او دلته به تاسو ایمیل ورکړئ. که چیرې تاسو یو ایمیل لرئ هغه ایمیل ورکړئ. که چیرې تاسو ایمیل نه لرئ نو بیا له ځانه تاسو ایمیل ورکړئ. نو راځم دلته زه خپل ایمیل ورکوم. نو ګور دوستان تاسو کولای شئ ما خپل ایمیل ورکړئ. د دغه ایمیل فایده دا ده بیا که هر وخت له تاسو څخه پاسورډ هیر سو نو بیا بیرته تاسو د دغه ایمیل په ذریعه سره هم خلاصولی سئ. نو کله چې تاسو ایمیل ورکړئ لاندې سیو بټن ده، په سیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیو بټن باندې کلیک وکړئ دغه اپلیکیشن به تاسو ته خلاص سي. نو ډېر اسانه د ګور په دې کې اول د واتس اپ دلته سمپل تاسو دغه انیبل کړئ. کله چې تاسو دغه انیبل کړئ نو دلته تاسو ته 2 پرمیشنان غواړي. اول د پلیز الاو یوزیج اکسس په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او سمپل به دلته اوس تاسو واتس لاک اپلیکیشن ته پرمیشن ورکړئ. کله چې تاسو دې ته پرمیشن ورکړئ بیرته به شاته راسي. په دې کې دویمه د پلیز الاو ډرا اور اپس په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته هم تاسو واتس لاک ته پرمیشن ورکړئ. کله چې تاسو دغه دواړو ته پرمیشن ورکړئ بیا به تاسو لاندې راسي. لاندې ګورئ اپشن ده په دې کې انټریکټیو کور، په دغه انټریکټیو کور باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به تاسو په واتس اپ باندې کلیک وکړئ او سمپل به تاسو دغه انیبل کړئ. کله چې تاسو دغه انیبل کړئ ګورئ تاسو ته وایي کلیک 3 ټایمز ان د نیو چیټ بټن ټو انلاک. بیا کله وایي تاسو واتس اپ خلاص کړئ په دغه چیټ بټن باندې به تاسو 3 واره کلیک وکړئ نو تاسو ته واتس اپ خلاصیږي. سمپل به تاسو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه لاک ولګېدی. اوس یې هر څوک ستاسو په موبایل کې واتس اپ خلاصوي نو کله چې دی واتس اپ خلاص کړي واتس اپ به درته دغه رقم راړوي. ګوره یو شی به هم درته نه خلاصیږي، دغه ایرر به درته ورکړي. په هر ځای چې دی کلیک کوي درته به شی هم نه خلاصیږي. نو د دې به سر نه په خلاصیږي. بیا که چیرې تاسو خلاصوئ نو دغه د چیټ بټن ده په دې باندې 3 واره کلیک وکړئ. کوډ به درته راځي، کوډ به تاسو ورکړئ نو تاسو ته به ستاسو واتس اپ خلاصیږي. دوستانو ډیر خوندور اپلیکیشن ده، ډیر خوندور لاکر ده د واتس اپ لپاره. کوم چې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.